د نوي کال په پیلېدو سره د اړمنو افغانانو سره د مرستو په دوام نن د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د 14 امبولانسونو مرسته هم وشوه چې په روغتیايي برخه کې به ترې ګټه واخیستل شي او د دې ترڅنګ د یو بل خیریه بنسټ لخوا نه هم د یو شمېر خوراکي توکو مرسته له هغو کسانو سره شوې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستنه شوي دي. پیل کې ورځو د هغو کسانو یا راستنه شوو کډوالو سره خبرې کوو چې دوی ته دغه مرستې ویشل کیږي. اول مننه دغه کومه چې زموږ سره دا کومک وکړي، خیر دی وسی. اوس موږ مهاجر راغلي د پاکستان دا اتنه کاله پاکستان کې په ډیر جبري راوړو نو ته کومک یو لږ را سره وکړي په تورخم کې هغه دومره چې د موټر کرایه سو اوس دلته راغلي په کرایه پراته یو اوس نه د بخاري درکستانه د بوټو درکستانه موږ واړو د حکومت د خیري بنسټونو سره چې موږ سره کومک وکړي اوس د خدای شی ولا کوي را سره اوس موږ د پاکستان اخراج شوي یو جبري او زموږ څه مال زال چې هغه پاکستان سره پاتې سو په څه مالونه چې په نسبت به را حساب کړه یا رقبه کړه یا نه کړه نو موږ دلته راغلي بل داسې وخت کې راغلو چې د خوږه میدې کارونه نه پیدا کېږي نو سره چوک ته ولاړ سو مزدوري پسې نو سل 200 یا پیدا سي یا نسي دلته سوخت لپاره مواد په کار دي لکه بخاري او نور بوټي موټي او لکه بیا دلته دې خواته چې بیا ډوډۍ ته ضرورت وړه بل څه ته ضرورت نو موږ د بلد هم نه یو شلته مثال چې شرکت څو بل کمپنۍ کې نو موږ دا د خیشان لرو چې موږ ته د کار پیدا سي کار زمینه پیدا باسي موږ بل ملک ته مجبور نه سو چې ولاړ سو د کار غریبي پسې او دلته مکور او ملاده بشمان به سفر سپات سي. د خوراکي توکو د مرسته چې په راستنه شوو کډوالو وویشل شوه د ملک سلمان خیریه بنسټ د مرستو یوه برخه وه چې لړۍ یې تازه پیل شو او شاوخوا 5500 اړمنو راستنه شوو کډوالو ته به وویشل شي. د دې ترڅنګ په همدې ورځ د سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا هم د مرستې په موخه 14 امبولانسونه وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو د ملک سلمان خیریه بنسټ او سره صلیب نړیوالې کمیټې له مسؤلینو مننه وکړه او همداراز ویل چې دوی په داسې پلان کار کوي ترڅو وشي کولی د ژمي پر مهال هم راستنه شویو کډوالو ته په خپلو سیمو کې هم مرستې ورسوي. تاسې پوهیږئ چې دلته ژمی دی یوازې دا اوس خو په کابل کې ورښت نشته خو داسې ولایتونو ته هم مهاجر تللي چې هلته اوس واورې شوي یا هلته د بارانونو د واورو احتمال دی هغه ټول د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. افغاني سره میاشت پروګرام لري چې څنګه چې وکولی شو او دې دپاره څنګه ترتیب جوړولی شو چې زموږ د راګرځېدونکو کډوالو چې خپل وطن ته راځي په خپلو سیمو کې په خپلو منطقو کې د هغوی لاسنیوی وکړو. له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د راستنه شوو کډوالو د مرستو په تړاو د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو هم ډاډ ورکړ چې له دوی سره به اړینې او تر خپلې وسې پورې مرستې وکړي. له بلې خوا راستنه شوي کډوال هم چې تاسو هم خبرې واورېدلې دا غوښتنې لري چې په افغانستان کې سخت او سوړ ژمی را روان ده نو اړتیا ده چې له دوی سره لا زیاتې مرستې وشي.